دنیا په یو خطرناک وایروس اخته وي، داسې وایروس چې خلک په زومبي بدلوي. هغه کسان چې پر دې وایروس اخته کیږي یوازې په 12 ثانیو کې په زومبي بدلیږي. د همدې له امله زرګونه خلک د لیونیو په څېر په یو لوی دیوال ښار ته ننوځي او خلک خوري. په ښارونو کې ګډوډي جوړه شوې وي، خلک منډې وهي، چیغې وهي، خو د تښتېدو هېڅ ځای نه وي پاتې. دا کیسه ډېره خطرناکه ده، نو ویډیو تر پایه وګورئ. کیسه له یوې ارامې کورنۍ څخه شروع کیږي. سهار وختي وي او دوه کوچنۍ نجونې ریچل او کونی منډې وهي. د مور او پلار کوټې ته ننوځي او هغوی راویښوي. د هغوی پلار جیري پخوا د ملګرو ملتونو په ادارې کې پلټونکی پاتې شوی و او مور یې کیرن ده. دا یوه خوشحاله کورنۍ وي. جیري د خپلې کورنۍ لپاره ناشته جوړوي، ماشومان خاندي او د مور او پلار سره خبرې کوي. همدا وخت په ټلویزیون کې خبر روان وي. پولیس د بیړني حالت له امله په سړکونو کې منډې وهي، خو جیري او کیرن دا عادي خبر وګڼي او خپلو لورګانو ریچل او کونی سره ښوونځي ته د تلو لپاره ووځي. په ښار کې ګڼه ګوڼه وي او لاره بنده وي. په راډیو کې خبرونه روان وي او شاته ماشومان سندرې وایي. جیري له خپلې مېرمنې سره ټوکې کوي او ورته وایي چې بیرته راشو نو پینک کیک به وخورو. ناڅاپه په راډیو کې خبر راشي چې په مختلفو هیوادونو کې خطرناک رایبیز ناروغي خپره شوې. همدا مهال یو پولیس چې پر موټرسایکل سپور وي د جیري د موټر د څنګ آینه ماته کړي او په تیزۍ سره تیر شي. جیري حیران شي او وایي چې دلته څه روان دي. خلک په ویره کې منډې وهي او حالات ډیر خطرناک ښکاري. جیري د موټر په طرف روان شي چې په دې وخت کې ناڅاپه په یوې ودانۍ کې زوروره چاودنه وشي. یو پولیس افسر جیري ته وایي چې ژر په موټر کې کېنه، خو هماغه وخت یو بې کنټروله ټرک راشي. پولیس افسر ووهي او مړ یې کړي. ټرک نور موټرونه هم تباه کړي. دوی پوه شي چې دلته پاتې کېدل خطرناک دي. جیري هڅه کوي چې د ټرک تر شا حرکت وکړي او له ګڼې ګوڼې ووځي، خو د موټر حرکت ګډ وډ شي او د یو امبولانس سره ټکر وکړي. ټول بې هوشه شي. کله چې په هوش راشي نو ټول ښار بدل شوی وي، خلک زومبي شوي وي او هر څوک خوري. جیري خپله لور کونی ونیسي او دوی یو آروي موټر پیدا کړي. موټر ته د خطو پر وخت یو زومبي پرې حمله وکړي. کیرن هغه په لغت ووهي او دوی د زومبیانو له منځه په تېښته له ښار څخه ووځي. ډېر ژر ټول ښار زومبیان ونیسي. ناڅاپه په موټر کې د ریچل حالات خراب شي. جیري پرېکړه وکړي چې نږدې درملتون ته ولاړ شي. کیرن هڅه کوي چې موټر چالان کړي خو نه چلانېږي. همدې وخت کې د جیري ملګری ټیرن له هلیکوپټر څخه زنګ ورته ووهي. جیري ته وایي چې زه در سره مرسته کوم، د ژغورنې لپاره یو هلیکوپټر درلیږم. تر هغه وخته ته له خپلې کورنۍ سره هماغلته پاتې شه. هلیکوپټر به په څو ساعتونو کې در ورسېږي. په سوپر مارکیټ کې حالات ډېر خراب وي، هر ځای ګډوډي وي، وخت کم وي. نو جیري او ریچل دوا لټوي او کیرن او کونی په خوړو پسې لاړې شي. ناڅاپه جیري د کونی چیغې واوري. دوه کسانو پر کیرن برید کړی وي او غواړي هغه لوټ کړي. جیري د هغې د خلاصون لپاره ورمنډه کړي، خو یو کس پر جیري ډز وکړي او هغه بچ شي. کله چې جیري پرې ډز وکړي نو کس ولګېږي او مړ شي. یو پولیس دا هر څه وویني. جیري ورته ځان بې ګناه ښیي، خو پولیس هیڅ نه اوري او خپله له دوکان سامان اخلي. جیري او کورنۍ یې ژر له دوکانه ووځي، خو بهر د دوی موټر نه وي په کوم کې چې دوی راغلي وو. دوی پرېکړه وکړي چې یوې لوړې ودانۍ ته ولاړ شي. جیري له خپل ملګري سره په ټلیفون خبرې کوي او ورته وایي چې د ودانۍ له بام څخه موږ په هلیکوپټر کې له دې ځایه وباسئ. دوی په سختۍ سره ودانۍ ته ننوځي. په دې وخت کې زومبیان د دروازې ماتولو هڅه کوي، نو ټول خلک د زینو له لارې پورته منډې وهي. ناڅاپه کونی ورکه شي. وروسته هغه د یوې بلې کوټې مخې ته پیدا کړي. هلته یوه لاتیني کورنۍ دروازه دوی ته خلاصه کړي او پناه ورکړي. هغوی د جیري کورنۍ ته خوراک ورکړي او دوی شپه همالته تېره کړي. په راډیو کې ویل کېږي چې خلک دې څو اونۍ په خپلو کورونو کې پاتې شي. بل سهار جیري هغوی ته وایي چې دلته پاتې کېدل خطرناک دي او باید له موږ سره ووځئ، خو هغوی ویریږي او له دوی سره لاړ نه شي. جیري او کورنۍ د بام په لور حرکت وکړي. په پیل کې هر څه سم روان وي، خو ناڅاپه زومبیان په زینو کې پرې حمله وکړي. ټول په چټکۍ سره پورته منډې وهي او جیري له زومبیانو سره جګړه کوي تر څو زومبیان ودروي. په همدې جګړه کې د زومبي وینه د جیري خولې ته ننوځي. هغه فکر وکړي چې اوس به هغه هم زومبي شي. هغه د بام په څنډه ودرېږي او 12 ثانیې حسابوي تر څو که زومبي شي خپله کورنۍ ته زیان ونه رسوي. خو 12 ثانیې تېرې شي او په هغه هیڅ هم ونه شي. هغه لا هم انسان وي. کیرن د پلیر ګن په وسیله هلیکوپټر ته اشاره وکړي. هلیکوپټر راښکته شي. ټامي هم ورسره یو ځای شي ځکه د هغه کورنۍ هم زومبي شوې وي.
کیرن او ماشومان هلیکوپټر ته وخیږي. جیری په زومبیانو پسې دروازه بندوي. یو سرتیری ورسره مرسته وکړي. جیری هم په وروستۍ شېبه کې هلیکوپټر ته وخیژوي. هغوی یوې لویې بیړۍ ته یوسي. هلته په بیړۍ کې د لویو افسرانو کورنۍ هم وي. جیری هم هلته له خپلې کورنۍ سره ورشي. هلته د جیری ملګری جیری ته ووایي چې حکومت تقریبا له منځه تللی دی او وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. په همدې وخت کې ساینسپوهان هڅه کوي چې علاج پیدا کړي. یو ځوان ساینسپوه چې انډریو نومیږي دوی ته ووایي چې ښایي وایروس د جنوبي کوریا له یو نظامي مرکز څخه پیل شوی وي او موږ کولی شو چې واکسین یې جوړ کړو. پوځ غواړي چې انډریو د جنوبي کوریا په لور ولېږي تر څو د ناروغۍ واکسین پیدا کړي. نو جیری ته ووایي چې ته هم ورسره لاړ شه، کنه نو کورنۍ به دې له دې بیړۍ وباسو. نو جیری مجبور شي چې ورسره لاړ شي. جیری کورنۍ ته ووایي چې زه ځم. کیرن ډېره وارخطا شي، خو جیری ورته ووایي چې ډېر ژر به بیرته راشم او یو ټلیفون ورکړي چې له ده سره بیا پرې اړیکه ونیسي او خدای پاماني ورسره وکړي. انډریو او جیری په یوه الوتکه کې د سویلي کوریا په لور روان شي. په الوتکه کې جیری انډریو ته له خطر څخه د ځان ساتنې لارې ښیي، خو انډریو ډاډه وي او وایي چې موږ به دا واکسین خامخا پیدا کوو. کله چې دوی جنوبي کوریا ته ورسیږي د هوا حالات ډېر خراب وي، نو دوی بیړنۍ ناسته وکړي. کله چې دوی له الوتکې راښکته کېږي نو زومبیان پرې حمله وکړي. پوځیان هڅه کوي چې په ډزو زومبیان ووژني، خو انډریو له ډېرې ویرې په غلطۍ سره ځان ووژني او د نړۍ د ژغورنې لویه هیله له منځه لاړه شي. نور کسان او جیری پوځیان هغه ځای ته ورسوي، خو هلته هم هیڅ پیدا نه کړي. خو هلته یو بندي وي او هغه جیری ته ووایي چې دا وایروس کېدای شي له اسرایلو څخه شروع شوی وي، ځکه چې اسرایلو د وایروس یوه اونۍ مخکې له ټول ښار څخه لوی دیوالونه تاو کړي وو. نو جیری پریکړه وکړي چې اسرایلو ته ولاړ شي. جیری له خپلو کسانو سره د الوتکې ځای ته ورسیږي. کله چې الوتکې ته تیل اچوي نو خپله ښځه ورته زنګ ووهي. د زنګ په وهلو سره زومبیان پرې حمله وکړي، ډېر کسان ووژني. یو پیلوټ او جیری الوتکې ته وخیژي او د اسرایلو په لور حرکت وکړي. هغه اسرایلو ته ورسیږي او هلته د موساد له یو افسر سره وویني. جیری پوښتنه ترې وکړي چې د ښار څخه مو دا دیوالونه ولې تاو کړي دي. نو افسر ورته ووایي چې موږ مخکې هم خطر احساس کړی وو، خو هیڅوک هم نه پوهیږي چې دا وایروس له کومه ځایه شروع شوی ده. افسر جیری ته هغه دیوالونه وښیي. د دیوالونو د باندې ټول ځایونه زومبیانو نیولي وي، خو دننه خلک په آرام وي او سندرې وایي. جیری ویریږي او دوی ته ووایي چې سندرې مه وهئ، زومبیان راځي. خو خلک یې خبره نه مني. ناڅاپه زومبیان د ښار په دیوال راواوړي او په خلکو برید وکړي. سرتیري هڅه کوي چې هغوی ووژني، خو زومبیان بیخي ډېر وي. جیری هڅه کوي چې ځان هوایي ډګر ته ورسوي. په دې وخت کې هغه یو کس وویني چې زومبیان پرې حمله نه کوي، نو دی ډېر حیران شي. په همدې وخت کې د جیری ملګری زخمی شي. جیری مجبور شي چې د هغه لاس پرې کړي تر څو په وایروس اخته نه شي. دوی هوایي ډګر ته ورسیږي. هلته ټول هلیکوپټر تباه شوي وي. یوازې یوه آخري مسافروونکې الوتکه د حرکت لپاره تیاروي. دوی الوتکې ته اشاره وکړي. په اخر کې الوتکې ته وخیژي او الوتکه پورته شي. په الوتکه کې جیری د سیګن د پرې شوي لاس تداوي کوي. الوتکه روانه وي. جیری فکر کوي چې ښایي دا وایروس داسې کسان نه په نښه کوي چې یا ناروغه ښکاري یا په سرطان اخته وي. جیری پیلوټ ته ووایي چې الوتکه په ریسرچ سنټر کې ښکته کړه. پیلوټ ورته ووایي چې سمه ده او الوتکه د ریسرچ سنټر په طرف تاو کړي. جیری په دې وخت کې لږ آرام شي، خو د الوتکې کارکوونکي د سامان دروازه خلاصه کړي او هلته یو زومبي پټ وي. هغه په خلکو حمله وکړي او ډېر ژر په الوتکه کې ناست کسان په زومبي بدل شي. جیری د زومبیانو منځ ته یو لاسي بم ور وغورځوي. چاودنه د الوتکې دیوال سوری کړي. زومبیان الوتکې څخه په ډېرې تیزۍ سره لویږي. په دې وخت کې یو زومبي د الوتکې په انجن کې ونښلي او د الوتکې انجن خراب شي. الوتکه بې کنټروله شي او په ډېرې تیزۍ سره لاندې راولویږي. دا دومره سخت ټکر وي چې یوازې جیری او سیګن ژوندي پاتې شي، خو د جیری په نس کې یو فلزي ټوټه ننوتې وي او ډېر سخت زخمي وي. خو نیکمرغي دا وي چې الوتکه یو طبي مرکز ته نږدې لوېدلې وي. سیګن په ډېر زحمت جیری کش کوي، خو دروازې ته له رسېدو سره سم جیری بېهوشه شي. بل نور ته د الوتکې اړیکه له بیړۍ سره پرې شي او خلک فکر کوي چې جیری مړ شوی. یوازې د هغه میرمن باور لري چې هغه ژوندی دی. نو له کښتۍ څخه د جیری کورنۍ په یو هلیکاپټر کې وباسي، ځکه نوره د دوی په ګټه نه وي او د کډوالو کمپ ته ولېږي. په روغتون کې ډاکټران د جیری عملیات وکړي او هغه ژوندی پاتې شي، خو ډاکټران پرې شک کوي او ترې پوښتنې کوي. جیری یوازې د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوي او ورته وایي چې زما له کورنۍ سره اړیکه ونیسئ.
وروسته خبر شي چې کورنۍ د نواز کاټیا کمپ ته لیږدول شوې ده. دا خبره ډېرې غوسه کړي، خو د مرکز مشر ورته وایي چې ما هم خپله کورنۍ له لاسه ورکړې ده، لږ ارام اوسه. بیا جیري ساینسپوهانو ته وایي چې ولې دی دلته راغلی دی. هغه ورته وایي چې زومبیان پر هغو خلکو حمله نه کوي چې مخکې ناروغ وي. هغه تشریح ورکوي لکه څنګه چې په طبیعت کې ښکار کوونکي پر ناروغ ښکار حمله نه کوي، همداسې زومبیان هم ناروغان پرېږدي. که انسانان ځان د کومه ناروغي داخله کړي، زومبیان به ترې لرې پاتې شي. وروسته بیا د هغې درملنه کېدای شي. اول خو ساینسپوهان پرې خاندي، خو وروسته فکر وکړي چې ښایي جیري سم وي، نو پرېکړه وکړي چې دا نظر عملي کړي. ستونزه دا وي چې وایرسونه په بله کوټه کې وي، هلته شاوخوا 80 زومبیان وي. جیري سیګن او یو ډاکټر پلان جوړ کړي چې په پټه دننه لاړ شي. هغوی بشپړ تیاری ونیسي، بې له غږه ورو ورو دننه ځي. هر ځای زومبیان وي. نور ساینسپوهان د کیمرو له لارې هغوی څاري. که څه هم دوی هڅه کوي آرام پاتې شي، خو کوچنی غږ زومبیان راویښ کړي او له دوی پسې منډه کړي. هغوی وتښتي. هغوی څو زومبیان غلط کړي. جیري مخکې لاړ شي، خو نور بند پاتې شي. جیري کرار د ویروسونو کوټې په لور روان وي، خو د ننوتلو لپاره پاسورډ ته اړتیا وي. ساینسپوهان ورته پاسورډ ووایي. جیري دننه لاړ شي او د ویروس په لټه کې شي. هغه ډېر خطرناک ویروسونه وویني، خو نه پوهېږي چې کوم یو سم دی. هغه غواړي ټول ځان سره یوسي، خو یو زومبي دروازې ته راشي. د تېښتې لاره نه وي. جیري مجبوره شي چې یو ویروس وټاکي. که غلط انتخاب وکړي مړ به شي. هغه یو ویروس انتخاب کړي. کیمرې ته پیغام وکړي، زما کورنۍ ته ووایي چې زه مینه ورسره لرم، او بیا ویروس ځان ته داخل کړي. هغه انتظار وباسي، خو هیڅ هم پرې ونه شي. بیا دروازه خلاصه کړي. زومبي ور نږدې شي، بوی یې واخلي، خو حمله پرې ونه کړي او پلان یې بریالی شي. بیا جیري شور جوړ کړي، ټول زومبیان ورپسې راشي، خو هغه په آرامۍ د هغوی ترمنځ تېرېږي او هیڅ حمله پرې نه کوي. وروسته ساینسپوهان له دې نظره واکسین جوړ کړي. جیري له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي، واکسین په ټوله نړۍ کې وویشي. سرتیرو ته واکسین وکړي او پر هغوی زومبیان حمله نه کوي. نو په همدې طریقه سرتیري زومبیان له منځه یوسي. ورو ورو وایرس ختم شي، نړۍ خپل حالات ته راشي، او په همدې سره دا کیسه پای ته ورسیږي.